ولکه دا ته څه کوې مسلمانه ستا دپاره چېرته سم ځای نشته دا خو جراثیم دي یاره په ډیران باندې مولې پرته وه تا راواغسته او دې خوړه خان مونږ د غریبانانو په قسمت کې به دا وي خپله غریبي کوو خان داسې کار وکړه که نه چې دا پیسې واله او لړ شه بازار ته ځان له ښه ښکلې روټۍ وخوره ښه نه خان د پیسو خوند راله مه راکوه بیا به رانه خپله حق حلاله مزدوري هېره شي نن به راله ته راکړې سبا به څوک راکړي زه ځان له خپله حق حلاله مزدوري کوم کامل صاحب خفه کېږه ما د دې نه ورسره ګوټ کوه داسې کار ضروري ده چې ډېر پریشان یم یار هغه ځکه چې بجلي سره لړه شو تمام ورځ نه وي ټینکۍ دغسې خالي پرته وي د جامو د وینځلو دغه حال دی سوی ګیس نشته دی په پاکستان کې څه کوي دا خبره ده تا ولې تندي ته پټې والي موبایل مې تش پروت دی چارج ته مې لګولی و نو لګېدلی و که نه بجلي نه ونه څنګه چارج کېږي صرف فلمونه ولې پرې کتل نو ها وایې که نه ښکلي یم څه ووایم خو زه یم چې لړ د عوام به راوباسو سړکونو ته به راوځو د بجلۍ دا مسله به څنګه حل کېږي موږ خو په دې سوچ کې یو که نه هېڅ شی په ملک کې سم نشته او د عوامو د روباسنه دا خبره خو ښکلې ده دا خو مونږ هر څوک کوو احتجاج عوام به روباسي څوک و خو احتجاج به څوک کوي وروره مړه بس تښتېدل دې غواړي د دې ملک نه نور حالات خراب دي حیران به دې یم چې کېږي به څه دا خو لا څه کېدې پلار سره به هم څه کوی هر څه ګډوډ شوي دا خیر مار پکې رقمې غاړې راغی خو د دې نه تنګ راغلی دې به کې لا کم و مونږ نه درنګ د کسات دې په خپله خیر ماره جوړ شوي دي چې دې څه له راغلی دی یو خدای خیر مارانو نه هم تنګ راغلی څه له راغلی مرګي خان دا بوتل خالي نه ما دی ما دا بوتل خو له په دې مخ ورونه بس یو ته بس یاره لکه د خدای مسلمانانو شکر وباسئ چې ده ستاسو نه دا خالي بوتل وغوښته دا خو داسې انسان دی چې ما ورله پیسې ورکولې او زما نه پیسې هم وانه غوښتې ګوره تاسو بیا وایئ پلانکې عذاب دی او ډګري عذاب دی او دا دی او هغه دی دا ټول زموږ د عملونو نتیجه ده یاره انسان چې کوم دی انسان هغه انسان دی پوه شوې چې د بل په ښه راشي په کار تاسو له دا وه چې دا غریب مو کینولی وې دلته چې اوبه مو هم پرې کړی وې نو تاسو الټا هغه دونه بېعزته کړو افسوس ما له خو ستاسو په دې ځوانۍ باندې افسوس راځي او بیا مونږ وایو د ملک حالات خراب دي د ملک حالات په خراب دي چې مونږ غریب سړي ته دومره په سپک نظر ګورو ملګرو خفه کېږئ ما راځئ شابه او د ده نه معافي وغواړئ راځئ شابه ستا خبره بلکل صحیح ده او یار دا ټول زما وروڼه دي خدا د الله تعالی ویش دی چې زه غریب پیدا کړم او تاسو مالدار خو یار مونږ په دې خپله غریبۍ کې ډېر خوشحاله یو واشنا ستا خبره صحیح ده او ستا جذبې ته زه په دواړه لاسه سلام کوم داسې که د هر چا جذبه شوه نو زموږ د عمل په ښه شي